دا مونږه د میلبرن نه د بینکاک تر ایرپورټه پورې راغلو. د ملګرو هغه رخصتي او هغه خفګان او د میلبرن ملګري ټول د پښتانه چې ډېر زیات د څومره هم شکریا ادا کوم د سیډني د ملګرو، د میلبرن او د برزبن د ملګرو، د ټولو پښتنو، ټولو لر او بر افغانانو ډېره زیاته مینه راکړه. ښکلي پښتانه دي، ښاد دي وي، اباد دي وي، بریالي دي وي. او مونږ د ځان سره د دوی مینه، د دوی سړیتوب او د دوی اخلاص راوړو. تھینک یو استرالیا. مننه. د بینکاک تایلینډ نه د اسلام آباد پر لور نو دغه ډیوټي فری شاپس د پخیمه د دې ځکه دا خو آزاد وطنونه دي. بینکاک ایرپورټ او دا د بینکاک ایرپورټ ډېر ښکلی دی. ما اورېدلي چې د شیشې دی او دا واقعي ټول د شیشې دی. او د شیشې هم دی او ځینې ځای کې پلاستیکي هم دی او ځینې ځای کې ساسي هم و. نو د شیشې دی که نه شیشه کې خو کلک راځي. مونږ ته د دور کې ډول سوانې ہوتے ہیں. نو پېښور اسلام آباد هم ښکلي کړي دي. اسلام آباد خو ډېر ښکلی دی او خدای دې وکړي چې دا پېښور هم ښکلی شي. په ایرپورټ کې د ټولو نه ګران کار خپل ګیټ پیدا کوي. زمونږه F5 ګیټ دی او وقار د لږه نه ګډوډ دي. ډېر لیټ شي و دلته دغه ځای کې ډېر ګڼه وره شو او د دې مخه چې اوس لکه چې په ټایم راووتو. تل صاحب راځه پخې دا چې دا امیګریشن والا باندې رشي که نه نو دوی دا د مارک دا ګیم جوړ کړی چې خلک په دې کې ایسار نه ایسار شي نو هغوی ته لږ سهولت شي. نو دا ښه طریقه ده ځکه چې خلک خو ستړي که نه انتظار نه شي کولی. بینکاک امیګریشن ډېر رش. ډېر تیارې راویشتي یو ګیټ نمبر F5. تل صاحب ګرانې دي د ژوند لارې سا دې شو بېسا که نه او ستا هره خندا که نه وژنې مې اشنا که نه. نو زه چې ځو د خیره ښه. تل صاحب یمه د ژوند په هر ورځو کې ډوب همیش ناوخته دی، وختي نشته. هارون مخکې و زه پسې راځم. تل صاحب شپږ ورځې مې بهر تېرې کړې. زه حیران دی ته یم چې دا کم مسافر چې دوه کاله بهر تېري، درې کاله بهر تېري. خدای دې زړونه د کتو دي. او ما په اسټرالیا کې ځینې ملګري ولیدل وایي چې 18 کاله د خپلو خلکو نه لرې. نو د غریبۍ مېرمنه واخلم سړی به ستړی وي او د بل زړه به ساتي. نو که غریبي نه وای بېوسي نه وای ولې به یو سړی د خپل فامیل نه 18 کاله لرې اوسېدو. نو زما نیک خواهشات دغه خلکو سره دي. خدای دې د دې کارونه وکړي او که ځای هم نو داسې په لیګل لارو باندې لاړ شئ که نه چې هلته درته بیا په کاغذونو کې مشکل نه او خوند یې وکړو، ډېر خوند یې وکړو. دا د بینکاک په ایرپورټ باندې مونږ یو او د دې ځینې به اوس روانګي کوو اسلام آباد ته. تل صاحب څنګه و سفر دې څنګه و یاره؟ الحمدلله ډېر مزېدار، ډېر ښکلی. د اسټرالیا ټولو ملګرو ډېره مینه وکړه. د کاملا خان خیل پور او داسې رضوان او ارشاد سهیل بھائی بعضې نومونه که ما نه هېري او سفر هم کړی دی. خو بهرحال ډېر خواږه ملګري راته خدای راکړي وو. ډېره زیاته مینه یې وکړه پورې وطن. ډېره مننه اتل جانه. بس ستاسو سره مې دا د سفرونو دا د ولسنامې دغه برخه او دغه ګپ شپ ټوکې ټخالې ښې تېرېږي. ژوند هم د دې نوم دی چې سړی د یو بل سره ښه وخت تېر کړي. نو دا د خوشحالۍ ځای دی. هنر دې ونازولی شي، هنرمند سره دې مینه وکړی شي. نو زما خپله دا عقیده ده، دا مې ایمان دی چې د ټولو انسانیت سره د هر انسان سره د سړی مینه وکړي. اتل ته ګیر شوی دی لکه د چیني اوبه وڅښلې د چیني. واه واه واه
دا د هارون بچي دي او شپه په واتساپ لګي وایي سبق کې کمزوري شو کمزوري کو نه دي ټینګ یاره کرورا در روان دی دی وی دی ورسره خبرې کوه راځه راځه چې موږ ته ډینګي راوړې نو بس خدای به موږ ساتي خو تاسو نه منه خلاصېږو ګورې مه راځه لکه ته کور سمله اتل پکې هم تک تور ښکاري او هارون خو بیخي لرې ښکاري یو ځل بیا په جاز کې د خوراک ټایم راغی هغه بل جاز غټو خو دغه ورسره داسې نه و خوراک یې ښه نه و بادام هم پکې دي او دا جاز وړوکی دی خو چې بادام هم دي پکې اتل صاحب او اتل صاحب په هغې کې دا وړه سمسوکی نه وه په دې کې شته روټۍ هم پکې روټۍ پکې ده بس هارون دی نه ده راوړی هارونه دې سره تا سره لږ ګوره دا حلال اسلام آباد ته دی فلایټ که نه دې لارم بنده کړې دی راځئ دا یې دوران خان و سپینې استاد دې چې وځو ملکه لاره ورکړه څوک به نه وایي فاینلي مونږ راورسېدو اسلام آباد ته ودان او دوران او درمانو جاوید لالا سپینې ملک لوی مخلوق راغلی دی دې ټولو ته خوشحاله شو شپې یو بجه ده وده یم لالیه وځئ د الله په امان